الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې د واده په شپه باندې تر جماع او کوروالي مخکې 2 رکعات صلات حاجت کول، د خیر او برکت او موافقت او محبت دعا کول، او داسې بعضې خلک وایي دغه 2 رکعات لمونځ د ښځې پر پوړنې باندې کول. د دې شرعي حکم څه دی؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، د واده په شپه باندې تر جماع مخکې چې خاوند او میرمنه اودس وکړي او بیا 2 رکعات نفل وکړي د صلات حاجت په نیت باندې، او که یې 2 رکعات د صلات شکر د لمانځه په نیت یې وکړي، دا یقیني هم باعث د خیر، د برکت او د خاوند او میرمنې په منځ کې د محبت او موافقت ګرځي، او دا باید وکړي. علماو دا خبره لیکلې ده، تحفة النکاح کې راځي په 90مه صفحه کې. او دا خبره چې دغه 2 رکعات به د ښځې پر پوړنې باندې کوي، دا په کتابو کې نه ده نقل. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاسو د شرعي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب